شکریا بارکزی په هکله په ډېر څه پوه شئ، څه یې کړي او څه کوي. السلام علیکم قدرمنو دوستانو. دا مطلب د شریک کېدو نه وړاندې که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی درسره سبسکرایب یې کړئ. شکریا بارکزی د شمس الدین بارکزي لور ده. 1951 لمریز کال کې په کابل کې زیږېدلې. ثانوي زده کړې یې په کابل کې ترسره کړي او وروسته یې د کابل پوهنتون کې د جیولوجي پوهنځي لوستې ده. هغه د پارلمان وکیله پاتې شوې او دې وروستیو کې د ولسمشر لخوا ناروې هېواد کې د افغانستان د سفیر په توګه تعین شوه. دا چې شکریا بارکزي یوه خدمتګاره او تکړه ښځه ده، خلک د دې په تګ خفه دي. شکریا بارکزي په پښتو، دري، انګلیسي، فرانسوي، اردو او روسي ژبو خبرې کولی شي. شکریا بارکزي واده کړی او 5 ماشومان هم لري. هغه د موسیقي، ورزش او کتاب لوستلو سره مینه لري او وایي تر ټولو زیات کتابونه مې د طالبانو په دوره کې لوستي. فرهاد دریا یې د خوښې سندرغاړی دی. دلیل یې دا دی چې فرهاد دریا با احساسه سندرغاړی دی او په سندرو کې یې درد لیدل کېږي. سندرې یې د ټول هېواد خوښېږي. د اغلې بارکزي د کور په کارونو کې اشپزي ډېره خوښېږي. خاوند یې په تجارت بوخت دی. هغه وایي خاوند مې ډېر ښه سړی دی. دواړه د دوه ملګرو په څېر ژوند سره تېروو. داسې وخت نه دی راغلی چې زموږ ترمنځ دې کومه ستونزه راغلې وي، خو په خاوند دې تور دی چې هغه د کابل بانک د غلا په قضیه کې لاس لري او د مېرمنې له کبله آزاد ګرځي. خو شکریا بارکزي دا تورونه بې اساسه بولي. شکریا بارکزي وایي د قانون ډېره پابنده یم. کله چې مې د موټر تور شیشو په اړه د ولسمشر فرمان واورېده د خپل موټر شیشې مې سپینې کړې.